سلام، له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د بدخشان ارغندخا ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه، نن سهار وختي بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال د حلیم په نامه د طالبانو یو قمندان چې د ولسوالۍ په نیونه کې مهم رول درلود له خپلو 14 کسانو سره وژل شوی او یو شمېر نور یې ټپیان دي. ویل کېږي ارغندخا ولسوالۍ 3 شپې مخکې د طالبانو په ډلیز برید کې د افغان ځواکونو له ولکې ووته او په هغې کې څه باندې 10 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ او نږدې 10 نور ټپیان شوي وو. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د طالبانو په ډلیز برید کې 8 پولیسان ووژل شول. په دې برید کې چې تېره شپه په باغ پهلوان سیمه کې ترسره شوی 15 نور پولیس هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا په دې نښته کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. ولسمشر غني تېره ورځ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه ډول بحثونه به دوام ولري او د دې بحثونو د پرمختګ جزئیات به له افغان ولس سره شریک شي، خو په خبرپاڼه کې د دغو بحثونو د جزئیاتو په اړه نور څه نه دي ویل شوي. تنکی ځوان او کرکټر احمد قریشي په ننګرهار کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال خوشحال سعادت وایي دغه ماشوم چې تېره اونۍ له ننګرهاره تښتول شوی و، بالاخره تېره شپه نږدې 9:30 بجې د دغه ولایت د بهسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې آزاد او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي، خو خبرداری ورکوي چې د دغې پیښې د عاملینو ترڅنګ هیڅ انسان تښتونکی به بې پوښتنې پاتې نشي. د افغان حکومت ملي امنیت سلاکار تېره ورځ د نورستان او کونړ ولایتونو د امنیتي وضعیت ارزولو په موخه یادو ولایتونو ته تللی و. حمدالله محب د یادو ولایتونو اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د امنیت خوندیینې په برخو کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. ښاغلي محب په دې سفر کې یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه په دولتي نښان او ستاینلیکونه هم نازولي دي. 22 طالبان د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. د 200 ظفر قل اردو قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي 10 طالبان ټپیان او یو شمېر وسلې او موټرې هم له منځه وړل شوي دي. سرچینې په دې اړه چې آیا په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویلي. او 2 تنه په ننګرهار کې د نشه یي توکو د لیږد په تور د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان چې عبدالسلام او عبدالرازق نومیږي تېره ورځ د غنیخیل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو څه باندې 40 کیلوګرامه چرس او یو کورلا موټر هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.